د وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. ستاسو د ټولو د روغتیا په هیله. تیر خپرونه کې چې د نمکي خپرونه وه او آلوګان مو نمکي کړي وو هغه مو در باندې وکتو، بیا مو یادونه کړې وه چې قلخی هم کېږي، یعنې د آلوګانو قلخي چې ورته وایي نو د قلخي پروګرام ته ښه راغلاست درته وایو. او زه احسان الله قریشي را سره ملګري دي یعقوب کاکا، شان شفیع الله خان صادقیار دی او حسیب الله. نو موږ درګرد لګیا یو ورم بل کړی دی همدغه د قلخی واغه چې ګورئ تاسې د لوټو دا څه ورته وایي، څه وایي صادقیار صاحب؟ لوټو قلخی نه دا تنور ورته وایي که نه؟ تنوراک. نو تنوراک هم جوړ کړی دی، اوس لرګي په کار شوي تر څو دلته دغه لرګیو څخه سکاره پاتې شي او شاوخوا لوټې ګرمې شي. کله چې دا لوټې ښې ګرمې شي بیا دا سکاره هم پاتې کېږي، بیا دغه د لوټو منځ کې آلوګان اچول کېږي چې آلوګان پکې واچوو، دا لوټې شاوخوا دا ټول پې میده کوي او یو څه وخت لپاره دا پرېښودل کېږي. نو په همدغه طریقې سره بالاخره بیا څه کېږي، آلوګان پخېږي او چکني ځینې شیان آماده کړي دي. نو بیرته به حجرې ته ځو، هلته به یې له خیره سره وخورو. تاسې به لیدونکي یاستئ. نو اوس لپاره چې ده همدغه پروګرام روان دی چې درته ومې ویلې، احتیاط کوه که نه ملګریه، سیسټم ګډوډ نه کړي. او که خیال مو وي یو څه نه څه شاوخوا د ګیدړانو غږونه هم راځي، کیدای شي که کش کړی اوسي که نه. نو دغه ساحه چې ده پغمان دی، د کابل ولایت یو ولسوالي ده، ډېره سرسبزه ولسوالي ده. دکې نو رنګارنګ میوې کېږي، سبزیجات کېږي چې د هغوی له جملې څخه آلوګان دي. دغه ساحې هم دغه پټیو آلوګان دي. نو دغه آلوګان د دغه ساحې د بل یو ځل هم یادونه کړې وه، که ستاسو خیال وي چې د لیوانو دره، نو دلته چې ډېر سخت زیات لیوان وي او د غرنیو ساحو کې چې د هوسۍ وي لیوانو ورخوا امکان لري چې کېدای شي زمریان هم پکې واوسي. نو دغه ساحه چې دا مختلف حیوانات هم لري. څه موده مخکې زموږ د نږدې د کورو ساحو ته هغه راغلي وو، زرکانو بچي وي، خپله زرکانو غږونه یې راتلو. ما فکر وکړ چې دا خو هغه ده، دا کور والا ساتلی. هر وخت چې خبر شوم همسایه مو وویلی چې دا خو هغه دی، د غره څخه راښکته شوي وو. نو تاسو جوړ اوسئ، راته خوشحاله اوسئ. وروسته نورې برخې پاتې دي هغه به هم در باندې وګورو. نو صرف همدومره مې وکړه چې درته یو څه لاندې کلیپ جوړ کړم او خوشحاله اوسئ. راته مننه. درنو لیدونکو، دا اوس هغه وخت خبره ورسېدله چې آلوګان ورته اچوي، یعنې سکرو د پاس آلوګان اچوي تر څو د پاسه به لوټې میده کړي او نور د پخېدو طرف ته راشي. لوټې مه وهه هلکه، لوټې مه وهه چې وینه غورځوي. هو که نه لوټې مه وهه، ځي هماسې ورچوه ځي رڼا دې صحیح کوه لکه خپه ماته راته د څومره آلوګان وو؟ یو من به وه، څه د پاسه من به وو. رڼا دې سیده ونیسه چې هلکه ویډیو ده کې وخورو په لرګي لږ در وخوره. کوم یا سر په سر نه وي راغلی چې بیا په سختۍ پخېږي. رڼا صحیح ونیسه ښه، لږ نږدې که رڼا دې ښکته کړه، نږدې که نور دغه رڼا نږدې که لږ
والا کې زموږ پښې دې وسوځولې. لري کنه صبر وکړه کنه. لري کې یا او کجور باندې وړایم. نه 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 کنه. صبري خرابوي. غاونه وه. ما ونه وه. کامera وایي ته واره. او ورسره به ګډوډ کړی. والله ما لك الكل وتا فيك وتا پروانه کیسه. ولې تاسو بانکا؟ نه نه نشي کې ورو. نه نه نشي کې داس. وما دام لوتي وروا يا هذا شيء فاول لوتي لا سي ترى بيجي يقول خوري في وروا خوري يقولوا خلاص وخر ما انا ما څنګه ته معلوم کو دغه شي خوري واخله تسري وروا خوري وروا ما دغه ما شنو ما انا خپل شي ګونه غوښتنه هذا واخله يروحها وزلك قدام اسمه بسم الله دکان خلاص ده ولی باندې ونه سلب کور دي نه نه شي مخستم شيخ ما شاي شيخ يا اخي ما خستم انا بيبسي ده باسه دي هذا هذا خبر شروع باشه عجب کار میکیگی کسنگ شبی جان نرو رو چرا راجع ما دا قرن ده قرب شيخ وخيجي انا ده شيخ عندي وقت لا نور ده سرقة نور دیگه نک والله وسپایت اول راوس صوت پر تپټیم کوو څونه وخت دی دا سالوي یک دقیقې نیم سوچ خور دي سالوي دغه نیم ساعت دیگه نک دی پیش هغه ماشومان کار ماشومان کار ده تیګه کې د خالي وکی والا په خالا به ته وچکی هغه به پخېږي ها لکه تیګه او کچولو ما ورکه خالا کوي بس لاګي به پخېږي بس تک نه بس زوتی لري خو نه زو چې اوس براسي چې قلخي به دا خلل پلای نه دلته خلل کور د الکون تقیوي ټول به ډېر د خپل خېګونه کوګل سوي ډېر ټول رسوي زونه زحمت موږ ته کوزه کچوري خاله وکړي ها هذا لايك رڼا نږدې کړه خاطر میکس اس خورشی سه بیا وخت قدرش کنه شي نه خپل ولېږي مړه او جواب شاید یاسی بالا کدای سی اوسخ کور کی اصلا من در بزن نه پاخه دي خليها ما تنبو ده بدي واخد باللاس الناس اللي بيخرب تشروق ده رجال كراو كرا ما تا خبره ده خب اخدي تام یار وخت چې بل وخت یاد ګرنه چې کوم کوله یا زغال روشنده به د مخ د خو کچولو یا لوټي لږ در پټوي کوي بیا د لوټي مې ولا ته کړی ها چې کله لوګان وشوي او چې ډیر مثال کوټ لګي دا سواله کوي بیا هغه ور په د مخ وربات کوي لرګي باندې او یا د بغلونه له لوټي کوي لګ لګ خاوري او د خاوري هم د خپل موبایل خو لخي پټوي راسي لوټي دا خواله بیا نه کوي خلاص مثلا په څنګه لګي سره خواله کوي دا څنګه کوي يا انا خلاص دي الواقع لګ لګ پکې تانګو ته پخېت لن نه خلاص نطلع نه ما كوت اللي دلي كان
نه نشته داسې پاکه راووتې د وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ خو ویډیوګانې خو مو کتې په اول سر کې مو ځینې نظرات سره شریکه اوس خبرې ته ورسېدله چې آلوګان مو له قلخیو څخه څه ورته وایي قلخی ورته وایي قلخیو څخه که نه له هغه کوم ځینې چې مشخص ورته کوم ځای جوړ شوی ول هغه نم راویسته او پخې شوي دي نو دا مو مخې ته پرتې دي یو به ترې واخلو نو نور خوراکونه هم شته خو دا اوس خپل ځای لري موږ یو خپرونه کې یادونه کړې وه چې قلخی پروګرام هم شته نمکي پروګرام مخکې و هغه هم ولیدو نو زموږ چینل ستاسو خدمت کې دی موږ وخت پوره کوشش کوو چې له خپلو فرهنګونو څخه خپل هیوادوال او په خاص کر د وطن یوټیوب چینل درنه لیدونکي چې دي هغه ته خبر کو مختلفو ساحو ته ځو د هغوی دود دستور عنعنات چې هغه راخلو نو بل یو بل سیستم هم شته که نه چې لاندې ورته وایي هغه په هکله لږ معلومات ورکوي قلخی په نه د قلخی نه ما واره که نه لکه دا کوم چې دود دی د خلکو کې په سال علوي دی ژمي لپاره هغه په حق لکه معلومات راکړي لومړی ځان معرفي کړئ خپل نوم واخلئ نوم مې قدرت الله ده ښه په یخ موسم کې دلته لاندې کې خلک ښه په سال علوي غوښه وچوي کله چې وچه سي بیا په قراره داسې دوستانو سره په ګډه سره خوري ښه د یو فامیل دوه فامیل لپاره مثلا یو په سال علوي او بیا د ژمي کې چې دی واورو موسم کې کنه او ما سه وچه باندې د په خاطر مالګه په وਹੀ کا اساس کستې جوړي نه د په خاطر کوي چې د ژمي کې دغه پسې نشي تلای دا وخو پسې کنه عادت شي هم دغه سیدی یا خوان ورته هم دا ورکې څنګه حساب دی دا له تاریخ انده کار د اطراف د سهو ټول لاندې کوي د لاندې وي او خوان کیفیت د وخت بیا به سره د خپلوان دوستان سره د لاندې په شپه به سره ناست ول کلیوال دوستان اقرب د ټول وخته او میله به وایم مراسم به نیو د لاندو بیا بعد چې پات کېده واخه پرېمانه مثال یو مثلاث منه 12 منه 8 منه دونه ټول کوي ها هغه نو بیا درس جمع ما خپل سره خوري تازه پیدا کیږي تازه راوړي مثلا ها هغه ما رسم رواج سابقه یو زر ملګرو کې کوم وشته چې لاندې لپاره پلان نیولای شبي اولاد الخيرات کول د خیر اخلي لولي سکه اولاد یو په بلی واړو موږ نه دا کړه نه به راغواړو ها نو تاسو شاهد اوسئ چې موږ به راغواړي لاندې ته وجه واخه تازه واخه کنه دا چې هغه وخت شلالوي کنه سخسور کوي چې به عملته موجودي سړی و پرسوزي یا جوغدي ورته وي برنال د غاز ورته نيسي د خپل پوسټ نه لري کې لاندې بيخي لري کینا اصل خوان د پوسټ کې دا ها کله چلاله وسوا غای بوسیته موبایل نشان لري ورشتي وزي بیا دا بیرته سي غنډي په یو لاخته په یو باندې ها به دا غاز نيسي برنال ورته نيسي خاص صحیح د اسوازي وخته پاک چکی ها بیا دا ټوټه ټکی مو پوسټ کې سره غای خاص یو کیفیت لري د پوسټ کې ها ها نور د شی خواني دود دستور څخه چې پاتې وی کنه یو شی مبل مې سي اوریدل الکوزا اوس یې باغ انګورو چې مونږ وشلو کنه معنی وي د ناسب الله دی باغ د شفیع الله دی کنه انګور به د سي په خټو کې سره و دغه د چی ویلې هغه د سي کنګینه ورته وای د خټو شای جوړي دغه کې ساتي دلته خو د انګور لږه د منګ په دې کلی کې کام کېږي دلته معنی ډیر دي دا زردالو الوګانو ته دا شان ډیر ول دا انګور شکردري او دوجو ولسوالۍ کې زخ زیات لري اصل جوړ نه حالت دي بیاغه خلکي دا رقم سیستم باندې ساتي چا ته دا حماله پورې ساور کې موږ خپل خپل تل عمل ته موږ کار کوو د سبيخي کیفیت الله سره نو ور کړه نه د مړی څنګه ساتي کنګینه خو دی هغه لپاره یخ جای کې عموما نه چیرې ساتي چې مثلا جای یخي یا رقم وای ها ګرم او یخ نسی بیا کیفیت الله ساتي درنو لیدونکو بل شي زیاتونه وکم موږ دوه قسمه چکنی لرو یو قسم چکنی مو چې د بازار څخه ځان سره راوړ د دوی مې چې دا د کینو بیا انګور دي وګه دا کنه شفیع الله خانه گشنیچ کنه گشنیچ بنوي کې فکر کوم شته خاوه چبوي کنه تازه پیدا کا ها د ابل چې دا غدي دا رومیان دي شنه رومیان دا دي او وګه نه نوګه هم شته پکې دا مستو کې شولې دا نو اوس
کورنی ورته هغه کورنی شکل چې ورته وایي له تاسو ټولو مننه کوو چې لمن سره وای خپل نظریات خپل غوښتنې کولای شئ کومنټ کې سره شریک کړئ او زمونږ چینل سبسکرایب کړئ نور ملګرو سره شریک کړئ تر څو شو کولای چې پرمختګ وکړو زموږ پرمختګ به همدا وي چې مختلفو ساحو ته د افغانستان لاړ شو او تاسو خبرونه جوړې کو لړیرو مختلفو حالاتو مخبر کو ټولو مننه خوشاله اوسئ ډیره مننه له تاسو مننه حسیب الله خان شفیع الله خان او ورسره څنګه محمد نعیم رور